یم عجیز ستا بنده ستا غلام کبریا ستا کرم ستا احسان ما معاف کړي الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نور آغا دولتزی سلامونه را لیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې زیات وخت کېږي چې زه بیمار یم، مریض یم، ما ته به الله رب العزت اجر راکوي که نه؟ یعنې ګناهګار یم، الله به مې ګناهونه معاف کوي که به یې نه معاف کوي؟ عطا ابن ابي رباح رحمه الله فرمای چې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ما ته وفرمایل آیا غواړې چې د جنت له ښځو څخه یوه ښځه در وښیم؟ عطا ابن ابي رباح رضی الله تعالی عنه فرمایي ما ورته ویلې هوکې غواړم. نو ابن عباس رضی الله تعالی عنه راته وفرمایل هغه تورپوستې ښځه چې په رنګ باندې توره ده دا جنتي ده. ما ورته وویلې څنګه؟ نو ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وفرمایل همدغه تورپوستې ښځه چې په رنګ توره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته یوه ورځ راغله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل ای د الله رسوله زه د میرګیو تکلیف لرم، الله تعالی د میرګیو په تکلیف باندې اخته کړی یم. نو کله چې دا تکلیف او دا مرض په ما باندې راځي داسې حالت ته مې رسوي چې عورت مې بربنډ کیږي. زما لپاره دعا وکړه چې الله رب العزت ما ته شفا راکړي. دا تورپوستې ښځه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمای ان شئت صبرت ولك الجنه وان شئت دعوت الله ان يعافيك. که ته غواړې چې په خپله همدغه تکلیف باندې چې د میرګیو مرض دی صبر وکړې نو بدله به جنت وي، الله به جنت درکړي. او که روغتیا غواړې نو زه به له الله رب العزت نه درته وغواړم چې رب العزت تاته شفا درکړي. هغه ښځه څه وایي؟ ای د الله رسوله زه به صبر وکړم. الله اکبر. ګوري په خپل مریضي باندې په خپل تکلیف باندې صبر کوي خو د دې لپاره چې الله رب العزت د جهنم له اوره وساتي او الله رب العزت جنت ته داخله کړي. وروسته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه وایي؟ ای د الله رسوله زه په خپل تکلیف باندې صبر کوم، چې هر وخت را باندې راځي صبر به کوم، خو صرف د الله رب العزت نه دومره دعا راته وغواړه چې کله دا تکلیف په ما باندې راځي چې عورت مې لوڅ نشي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دعا کوي. له دې وروسته به چې کله په دې باندې د میرګیو تکلیف راته عورت به یې نه بربنډ کېده. نو ای مسلمانې خورې د دې تورپوستې ښځې حیا ته پام وکړه. د هغې به د میرګیو پر مهال عورت بربنډ کېده. محمد رسول الله ته دا وایي چې ای د الله رسوله د الله نه راته وغواړه چې کله را تکلیف را باندې راځي چې عورت مې بربنډ نشي. نو د هغه چا په هکله د هغو خویندو په هکله ستاسو نظر څه دی چې هغوی په خپلې ارادې سره ځان بې حیا کوي، نیمه بربنډې جامې اغوندي، په فاسد لباس سره د خپل کور نه وځي، په سړکونو په بازارونو کې ګرځي. ستاسو نظر
قسم په الله تاسو کولی شئ چې له هغې تورپوستې ښځې څخه ډېر درسونه او عبرتونه زده کړئ چې تر ټولو څیزونو ستر څیز یې هغه صبر دی. هغه په تکلیف باندې صبر کوي خو د الله رب العزت نه جنت غواړي او د دې تر څنګ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه دا غوښتنه کوي چې ای د الله رسوله که بیا په ما باندې دا تکلیف راځي چې عورت مې لوڅ نه شي. زید بن مسیره جلیل القدر تابعی دی. هغه ډېره ښایسته خبره کوي. هغه وایي بنده په داسې حال کې چې هیڅ خیر او ثواب نه لري، هیڅ نیک عمل نه لري، همدغه بنده په ناروغي اخته کیږي. خو کله چې درد تیروي الله رب العزت په زړه کې ورته آواز کوي ای بنده بیرته وګرځه. په دغه حال کې سترګې د الهي رحمت په هیله اوښلنې کیږي او په پای کې له خپلو ګناهونو څخه پاک راوځي. په رښتیا هم هغه څه چې له زړه څخه راوځي په زړه اغیزه لري. دا هغه خبرې دي چې نه یوازې په زړونو باندې ناستې دي بلکې د خپل خوږوالي او رښتینولي په شدت سترګې په ژړا راولي او نفس صفا کوي. نو که مریض په خپل مرض باندې صبر وکړي، الله ته رجوع وکړي، توبه وباسي، په همدغو تکلیفونو به الله رب العزت له ګناهونو نه پاکوي.